سهار له لمر ختو سره د کوز کونړ په کلیو کې د مالدارانو ورځ د څارویو له پالنې پیلېږي. څوک خپلو غواګانو ته واښه ورکوي، څوک یې شیدې، پنیر، ماسته، کوچ او نور محصولات بازارونو ته وړي او د ژوند لګښتونه پرې پوره کوي. په دغه ولسوالۍ کې د مالدارۍ یو تن روزونکی احمد فهیم زلمی وایي د کرنې او مالدارۍ ګډ کار دوی ته د عاید دوامداره سرچینه برابره کړي او په خبره یې د دې سیمې ډېری اوسیدونکي له همدغې لارې خپل ژوند پر مخ وړي. خیوي ولسوالۍ اکثره خلک په همدې مالدارۍ بوخت دي او د خپل ژوند په همدې مالدارۍ باندې مخه بوزي. بازار کې به تاسې ګورئ الحمدلله ډېر ښایسته پنیر چې پیدا کیږي او د خیوي ولسوالۍ په همدغه پنیر باندې مشهوره ده. همدغه خلک دي چې په دې زراعت کې بوخت دي او دې نه استفاده کوي او تقریبا داسې ویوه چې دغه شوده چې کوم دي مونږ دغه دې ځینې شوده مونږ اخلو د باغه ته جلالاباد ښار نه خلک راځي او دا شوده اخلي او وړي ښار کې هلته خرڅوي او زمونږ هم تقریبا الحمدلله همدغه فارم دی. د دغې فارم نه تقریبا داسې 300 کیلو شوده د ورځې جلالاباد ښار ته لیږو. کوز کونړ کې له همدغو غواګانو ترلاسه کیدونکی پنیر بیا د هیواد په کچه ځانګړی نوم لري. له بېلابېلو سیمو یې خلک اخیستو ته ورځي. د پنیر یو تن پلورونکی عبیدالله وایي دا پنیر خو موږ ته د کیلو کورونه راځي، فارمونو نه راځي او تقریبا د ورځې 10-15 منو پورې خرڅېږي دلته. نه ماشاءالله دلته 10-15 دوکانونه دي ټول هم دا پنیر کار کوي. بازار یې ماشاءالله ډېر ښه ده. د پنیر یو بل پلورونکی محمد حکیم بیا د کوز کونړ د دغه محصول په تړاو وایي دې ولسوالۍ کې څو ډوله پنیر تولیدېږي چې له هیواد څخه بهر هم مینوال لري. نورو هیوادونو نه چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه راځي او بیرته خارج ملکونو راځي موږ نه پنیرونه وړي. حتی زه ویلی شم چې موږ نه پنیر امریکا هیواد لم تللی دی او ښه پنیر چې دی هغه فارمي پنیر باندې مشهوره دی چې هغه تقریبا په دې وخت کې 2800 افغانۍ من دی من او دویم لمبر پنیر چې دی هغه 2400 دی، دریم چې دی 2000 دی او څلورم چې دی 1800 دی. دغه مالداران له مسؤلینو غواړي چې د مالدارۍ د ودې لپاره د څارویو د درملنې، اصلاح شویو نسلونو او د لبنیاتو د پروسس په برخه کې لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې کړي څو د دوی تولیدات لا زیات او بازاري پراخ شي.